او پروت به په ګړونج بره منګي او د دیرې ښکلا پروت به په ګړونج بره منګي او د دیرې ښکلا منځ کې به ولاړو نیغ چیلم و د حجرې ښکلا بله به ډیوټ باندې پرته وه د تیارې ښکلا خو ناسته وه د کلي د سړو پکې تیرې ښکلا نو ګپ شپ به حجره کې ماسخوتن ټولو سړو کوو خیال به د حجرې ځکه ځوانانو هم زړو کوو بالکل ډېر ښکلي ډېر مزېدار و او کور کې به دننه ښه په روب کې ګرځېدل سړي او خدای ګو چې نه راو نه د ښځو یارېدل سړي ښځې به سانه شوه اخیستې مخکې د خپل سړي سمې به په ګوټ ننوتې چې به یې لیدل سړي اوس خو چې په چغه کړي سړي نه کې دوه خطا ورشي په دیوال باندې غریب نه شي کوسه خطا ډېر ښه السلام علیکم ګرانو کتونکو زه نن د ګلش نغري صاحب نه یو نظم تاسو ته اورم ډېر مزېدار نظم ډېر زیات خوند به دله درکړي او ډېر حقیقتونه به تاسو ته چې دی نو هغه به مخې ته راشي ګلش نغري صاحب تاسو هغه نظم ووایې که نه هغه مزېدار غوندې نظم هغه د زړو وختونو ذکر چې پکې شوی دی ډېره مننه شپسپینې نظم څه داسې دی جی راشي جړه هغه زمانه پسې ارمان کوم هیر برانه نشي خلک زه پسې ارمان کوم او څه درته ووایم چې څه پسې ارمان کوم خو را به نشي چېرې دوباره پسې ارمان کوم نو اوس مې هم په سترګو کې غړېږي څومره ښکلې وه او تېره زمانه راته یادېږي څومره ښکلې وه او ښکلې زمانه وه صادقان په هغه وخت کې وو ټیک د زمانم غریبانان په هغه وخت کې وو خپله به یې ټانګه وه چې خانان په هغه وخت کې وو نه دا رواجونه دومره ګران په هغه وخت کې وو عمر څومره ګران و خو په نره تېرولو دوي وکه به ماړه که په نهره تېرولو دوي او سخت تېرېدې پې خو همت په دغې خلکو کې رب ورله ورکړی و طاقت په دغې خلکو کې نو خدای ګو چې نرانو ښه غیرت په دغې خلکو کې او صدق پکې ډېر محبت په دغې خلکو کې نن سبا که ګورې هر سړی دی یو بل خپې وهي اوس که د چا کېږي نو په بډه هر یو شی وهي شایخ صاحب ډېر کوي تپوس وایي هغه زمانه څنګه وه ډېر کوي تپوس وایي هغه زمانه څنګه وه ما ویل نه داسې بې حیا وه نه بې ننګه وه او نه به ګاونډی د ګاونډی د لاسه تنګه وه نو کور کې به ساتلې خلکو ښکلې میخه لنګه وه او ښه به و بېسیاره پار کور کې هر سړي خوړل کوچ به یې خوراک و یا سوچه به یې غوړي خوړل او هغه زمانه وه نه موټرې نه لارې به وي خلک خواري که خو ښه درنې زمیندارۍ به وي نه و مشینري چېرته د لاسو خپو خوارۍ به وي ټول لګیا به و ګوډونه او چارې به وي نو یو بل له به تلو شرق و بلې پراستۍ کوو سخته کې مدد د یو بلې پراستۍ کوو او یوې په غویانو به کېدې همغه خبرې وي یوې په غویانو به کېدې همغه خبرې وي هغه زمانه وه چې د ځمکې خو بنجرې وي اوړې یې پټو ته په سنګانو باندې سرې وي او خپل به یې اختیار و نه پې ښځې زورورې وي څومره محبت چې د دې خلکو په سینو کې و دومره خو خوږوالې نه په ګوړو نه چینو کې و او شایخ صاحب وایي د غوانو به ګاڼۍ وه او ښه اوچته پیراڼه به وه یو به پکې چاڼ یوه سمسه بله ګونه به وه او 10 ګزه کوټه وه ښه مضبوطه اډانه به وه نو شپږ جیره به ځمکه من وربشو کې ګاڼه به وه لږو آمدن ډېرې کمزورې دغه ځمکې وي او نه لاسورې شوې ملکنډو چکلکې وي او مشر به سودا د ټول ټبر د پاره اخیسته کال کې به یوه جوړه اختر د پاره اخیسته او یو لوپټه به د سر د پاره اخیسته شپږ ګزه کپړه به صادر د پاره اخیسته دغه به یې څه د یو کس پې خوشحاله وو دا به د ټول کال د پاره به پې خوشحاله وو او یوه جوړه به خلکو غم خادی لره ساتلې وه پلار زامنو ټولو به په وار اغوستلې وه دا به یم خورک یو 50 ځلې وینځلې وه نو ښځو به ښه سمه په سوباړو ډبولې وه او خدای ګو چې د بوټ تندینه ګونجې پکې زیاتې وي والو سره خامخه تڼۍ به پکې ماتې وي او پروت به په ګړونج بره منګي او د دیرې ښکلا پروت به په ګړونج بره منګي او د دیرې ښکلا منځ کې به ولاړو نیغ چیلم و د حجرې ښکلا بله به ډیوټ باندې پرته وه د تیارې ښکلا خو ناسته وه د کلي د سړو پکې تیرې ښکلا نو ګپ شپ به حجره کې ماسخوتن ټولو سړو کوو خیال به د حجرې ځکه ځوانانو هم زړو کوو بالکل ډېر ښکلي ډېر مزېدار و او بهر د هلکانو کبډۍ به وي غویمې به وي تلې به ساک خشاکله نه د دې جونو دمې به وي او ویلې به سندرې جونې ناستې د غرمې به وي تمبل او خانک سره خوږې نغمې به وي داسې به یو بلې ته ګوډیانې ودولې دوي څنګه د خوشحالۍ نه الاګانې به ویستلې وي نو زه دا څومره اساني شوه خلک هر یو شی تیار وړي
څومره اساني شوه خلک هر یو شی تیار وړي نه خلک په سر باندې اوس ژرندې له جوار وړي او نه په شاګیډي او نه سانډا باندې اوس بار وړي نه څوک په اوږه باندې ماشوم چېرته په لار وړي نو مور پلار خلاصه چې بره بره یې بچي ګوري وی په انتظار کې سوزکي او یا چنګچي ګوري او خلک به پیاده تله نه چنګچیانې سوزکي و ډېر و جوړ به د میزرو مسلې او پوزکي و ډېر دلته به په سمه کې ګني او مرچکي و ډېر او للمو کې کېدې به هندوانې او خټکي و ډېر ټال د پاره هغه وخت کې بیره مشهوره وه او خلکو په کاڼو ویشته ډېره مشهوره وه ډېر ښه نو زار دې د نامې شم دا دې څنګه راولېږه خلک زار دې د نامې شم دا دې څنګه راولېږه خلک لاړې د دنیا نه شو پناه هغه خواږه خلک او نه راځي بیا هغه پښتانه غزاږه خلک تلل چې به په لاره هغه د خیاله نه کاږه خلک نن سبا که ګورې هر سړی د یو برخپې وهي نن سبا که ګورې د دوکې په لاره تګ به وي یو کوي صادق خو دا دویم په زړه کې ټک به وي او نه چېرته بجلي وه شوه کاله کې به ورته ښځه نه چېرته بجلي وه شوه کاله کې به ورته ښځه نه به بې پردې چرې د کوره راوته ښځه نه به داسې لاره او کوڅه کې چاکته ښځه ټول اوس به ځان له پسه کار کې وه اخته ښځه نو غوا به غوایان میخې سانډا به وغوجلې وي دومره سخت کارونه وو چې سمې یې وجلې وي او کور کې به دننه ښه په روب کې ګرځېدل سړي او خدای ګو چې نه راو نه د ښځو یارېدل سړي ښځې به سانه شوه اخیستې مخکې د خپل سړي سمې به په ګوټ ننوتې چې به یې لیدل سړي اوس خو چې په چغه کړي سړي نه کې او دوه خطا ورشي په دیوال باندې غریب نه شي کوڅه خطا ډېر ښه نو ښځه په پنر خپل رواج کوي مظلوم دی او خپل کور ودانې په دراج کوي مظلوم دی نه نافرمانی نه احتجاج کوي مظلوم دی او ډیر خیال د بیګم صاحب د مزاج کوي مظلوم دی نو اوس خو په ډولۍ کې د سړي نه واکې اختیار اخلي او بیا ترې ټول عمر د مزدور په شان کار اخلي او سموي ملکه کار ته اخلي د مزدور په شان سموي ملکه کار ته اخلي د مزدور په شان خپل کور ودانې ورته ګوري تربور په شان خپې غریب په ځان پسې راکاږي د رنځور په شان او ډېر تیزې دوبۍ ته ورته کور شي د تنور په شان نو ښځه خو د ځان په الباش کې چېرته ګرځي او دی غریب د خېټې په تالاش کې چېرته ګرځي نو پرېږده چې د خېټې غم کې داسې وي او تر غوندې پرېږده چې د خېټې غم کې داسې وي او تر غوندې پرېږده چې په حکم چلوي لکه افسر غوندې او پرېږده چې په داسې حکومت کوي د نر غوندې نو پرېږده چې شپه ورځ چلیږي لکه خر غوندې څنګه چې شو زلمې د سرې ډولۍ ارمان به ده کوو نو اوس د سیره څو پخېږي یار تا چې واده کوو ډېر ښه نو شین وي که باران او که وریځې ښځو واخیستې ځان ته وهیلاسو کې تر ښځې واخیستې خپلو خاوندانو خو ښځې واخیستې او جیب باندې ډاکې کوي د ورځې ښځو واخیستې او داسې د رڼا ورځې ډاکې سره سینه کېږي او ګل شنغري امریکې سره سینه کېږي ګل شنغري امریکې سره سینه کېږي ستاسو ورور ستاسو خادم عوامي شاعر ګل شنغري ډېره مننه ګل صاحب ډېره مننه